طالبانو اردو د ارګ رسمي ژبه اعلان کړه. طالبانو د حماس ډلې مشر یحیی سنوار په تړاو د تعزیت پیغام په اردو ژبه هم خپور کړی او په دې سره یې اردو ژبه هم د ارګ یو له رسمي ژبو څخه ګرځولې ده. پر ایکس ادرس د ارګ په نوم دا د طالبانو رسمي ادرس دی چې د کندهار اوامر او احکام د ملا حسن د هغه د مرستیالانو او د هغه د دفتر رئیس خبرونه او بیانیې پرې خپریږي. تر دې وړاندې هم طالبانو څو ځله د یو شمېر نورو مسایلو په تړاو په همدې او د خپل مرکزي بیان ذبیح الله مجاهد په ادرسونو په اردو ژبه دریځونه خپاره کړي. بلخوا د یحیی سنوار د وژل کېدو په اړه طالبانو په اردو او څلورو نورو ژبو د تسلیت پیغامونه خپاره کړل. د طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد د خپلې ډلې له لوري د حماس ډلې مشر یحیی سنوار د وژل کېدو په تړاو په اردو، عربي، انګلیسي، دری او پښتو ژبو اعلامیو کې د هغه مبارزه ستایلې او ویل شوي چې د یو مجاهد لوی هیله او ارمان شهادت وي چې یحیی سنوار خپله دې هیلې ته ورسید.